اسلامي امارت د سوداګرو او پانګوالو د تیرو کلونو مالی جریمې وبخښلې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د ریاست الوزرا اداري او دویم مرستیال عبدالسلام حنفي نن یکشنبې د مرغومي څلورمه کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د سوداګرو او پانګوالو د تیرو کلونو د مالیاتي سرغړونو جریمې د دوی د هڅونې او د هیواد اقتصادي پرمختګ په موخه بخښل شوي دي. عبدالسلام حنفي چې نن ارګ کې د مالی جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ ملاتړ په نوم غونډه کې خبرې کولې، له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې خپلې مالیې پر ټاکلي وخت ادا کړي. نوموړي وویل اسلامي امارت د سوداګرو او پانګوالو د تیرو کلونو د مالیاتي سرغړونو جریمې بخښلي او له دې وروسته که څوک مالیاتي جریمې ورنه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خوني مرستیال محمد یونس مومن له اسلامي امارت څخه غواړي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه دوه اړخیزه کمیسیون رامنځته کړي. نوموړي وویل د ولایتونو د سوداګرو کارونه باید په خپلو ولایتونو کې حل شي، خو د یوه کوچنۍ کار لپاره مرکز ته ورغوښتلو کیږي او سرګردانه وي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د سوداګرو او پانګوالو د ستونزو حل په موخه دوه اړخیزه کمیسیون رامنځته کړي. په ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د مالیاتي سرغړونو جریمې په بخښلو سره وایي دا کار د اقتصادي پرمختګ او د پانګوالو د هڅو سره مرسته کوي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وویل د سوداګرو او پانګوالو د مالیاتي سرغړونو بخښل نیک اقدام دی او باید دا چاره دایمي نشي. د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو عمومي ریاست له سوداګرو او پانګوالو څخه غوښتنې هغه کسان چې د تیر یوه کال پر مهال یې د مالیاتي سرغړونو جریمې مالیاتي وزارت ته ورکړي بیرته دې ترلاسه کړي.